ملګرو دا کوم فلمونه او مووي چې موږ تاسو ډېر په شوق سره او په ډېر هغه سره ګورو نو په ریال کې داسې جوړیږي. تاسو راځئ په دې ویډیو کې موږ تاسو کتلی شو چې څومره موږ ته دوکه راکوي او څنګه موږ هغه کوي چې ډېر په شوق او په ډېر هغه سره یې وګورو. نو تاسو کتلی شئ دا یو فلم جوړیږي او د هغې صحنې په کومه طریقه باندې بیا هغه کېږي ثبتېږي. تاسو ګورئ چې دا یو وړکی موټر ده او دا د غره نه راغورځېږي. دا صحنه یعنې په ریال کې دا رقم جوړېږي او په هغه کې چې ده بیا نو موږ ته څه رقم ښیي لکه سم د غره نه چې خطا سوی. ګورئ څه تخنیک یې ورسره وکړو، ټول هر څه یې پکې واچول، یعنې حتی تر هغې پورې چې اور یې هم پکې بل کړو. دا صحنه ډېره په هغه سره ثبت کړې ده. تاسو ګورئ څه رقم ته دا د غره نه راوغورځېدو او بیا مووي کې چې ده موږ ته بیا په دې شکل ښکاري. تاسو ګورئ لکه حقیقي هغه چې ګاډي چې او د غره نه راکولیږي. زموږ تاسو ډېر په شوق سره ګورو او ډېر ورته هغې کې چې دا څه رقم راوغورځېدو، کوم هغه یې پکې وکړو، کوم اکشنونه پکې دي. نو ډېر موږ حیران کړي دي هغه کسانو ته، حتی تر دې پورې چې زموږ ذهنونه دونه هغه کړي پرېشر لاندې راوستي چې موږ حتی دونه ورته هغه کوو چې دا څه رقم وسو او دې کې به ژوندی پاتې سوی نفر نه به یې پاتې سوی، څه رقم چل ده. خو اصلا دا چې ده بیا په دې طریقه جوړېږي چې وړکي موټرې هغه راخلي او بیا په دې طریقه باندې دی خپل کوم هغه څه ده هغه ثبتوي. اوس دا مختلف ځایونه هغه راخلي شاټونه او دا موږ ته بیا په مووي کې هغه کوي. دا غټ ګاډی ده، وړکی ګاډی څه رقم ته سوي وو، دغه اشترنګ باندې اینې تاسو وینئ چې هلته یې اچولي دي څه رقم هغه سو، شیشې حتی ټول شیشې مکمل د بیه نتلي دي. نو دا زموږ تاسو د ذهن یو هغه و چې دغه نه یې موږ ته هغه کړی ده چې یعنې عاریل او حقیقي او غیر حقیقي موږ په فلمو کې نسو پېژندلی.